ویلا خو ژوندي یو چا وژلي نه یو پښتانه خو چېرته تللي نه یو او مونږ جانان اخلو د سر په بیه مونږ دغه دیوال خاورې خسرې دي ملګرو د دانیال شاه کوم چې په دادا باندې مشهور و د هغې تر اوسه پورې پته ونه لګېده چې آیا دا وجلی په څه باندې دي. یعنی که موږ وګورو په سوشل میډیا باندې خو مختلف خلک هغه خبرې کوي، څوک یو قصه کوي څوک بله، خو زیاته کومه معامله چې هغه اکسپلین کېږي نو هغه دا رنګې ده، وایي چې دیو د پیسو څه لینډین و او د هغې وجې نه کم خان چې دی هغه لګېدلی دی او دا یې وجلی دی. خو که بل طرف ته مونږ راشو نو آیا د دې داسې کم کاروباري سړی هم نه و چې یا د هغه سره په پیسو وران شوی او په 1,00,000 او په 1,20,000 روپۍ څوک مرګ هم نه کوي. نو خلک چې کم دی ډېر زیات په تشویش کې دي تر اوسه پورې چې کم دی هغه قاتل ونه نیودی شو. یو طرف ته خلک وایي آیا د دې لاش شرک دی، بل طرف ته وایي لاش هغه د سیند نه راویستی دی. په دغه کې هم لا که موږ وګورو د مردان کم پولیس چې دي د هغو د سایډ نه څه بیان لا نه دی راغلی، خو بس الله تعالی دې هغه وکړي څه کې چې زموږ خیر وي، ځکه ډېر زیات یو تشویشناک مرګ یې مخې ته راغلی دی. تاسو دا وخت چې کم دی هغه د ټیک ټاک څه ویډیو هم کتی شئ، داسې قسمه ویډیو به جوړولي او کله چې مړ لو نو په دغه وخت کې د دې کم فالوور چې وه تقریبا 2-3 هزار اوس د هغې فالوور چې کم دي د 9-10 هزار نه په بره روان دي. یعنی دا سړی چې مړ شي نو خلکو ته بیا ډېر زیات خوږ شي. بس الله تعالی که او پات شوی الله تعالی دې جنت نصیب کړي او الله تعالی دې کم کور والا ته چې کم دی هغه صبر نصیب کړي. نو دغه کم لنډه شان ویډیو و تاسو سره شریک کوله انشاءالله. بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.